صلح حدیبیه او د ابو جندل رضی الله تعالی عنہ او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ کیسه. شپږمه هجری کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عمرې په اراده مکه مکرمه ته تشریف وړ. د مکه کافران په دې خبر شو او هغوی دا خبره خپل سپکاوی وګڼه او په دې وجه یې مقابله وکړه او په حدیبیه کې نبی صلی الله علیه وسلم ایثار شو. جانثار صحابه ورسره وو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان قربانول خپل فخر ګڼل. جنگ ته تیار شو خو نبی صلی الله علیه وسلم د مکی والو له خاطره د جنگ اراده ونه کړه او د صلح کوشش وکړو سره د دې چې اصحاب رضوان الله اجمعین په پوره بهادرۍ جنگ ته تیار وو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د کافرانو دومره رعایت وکړ چې د هغوی هر یو شرط قبول کړ. اصحاب رضوان الله اجمعین ته داسې د زور لاندې صلح کول خوښ نه وو. خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مخکې څه کیدی شو چې جانثار وو او فرمان بردار، ځکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان بهادرانو هم ومنله. په صلح کې چې کوم شرطونه فیصله شو په هغې کې یو شرط دا هم و چې د کافرانو نه که څوک مسلمان شي او هجرت وکړي مدینې ته لاړ شي، مسلمان به هغه مکې ته واپس کوي او مسلمانانو نه الله مکړه که څوک مرتد شي مکې ته لاړ شي نو هغه به واپس کولی نشي. د صلح نامه دا صلح نامه لا پوره لیکلی شوې نه وه چې حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنہ یو صحابي و چې د اسلام راوړلو په وجه یې قسمه قسم تکلیفونه تیرول او په زنځیرونو کې تړلی و. په دې حالت کې غورځېده او پریواته د مسلمانانو لښکر ته په دې امید راورسېده چې دوی به زما امداد وکړي او دې مصیبت نه به خلاص شم. د هغه پلار سهیل چې په دې صلحنامه کې د کافرانو له طرفه وکیل او دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و، بیا فتح مکه کې مسلمان شو. د خپل زوی په سپېړه ووهه او په واپس بوتلې اصرار وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایو چې لا تر اوسه صلحنامه لیکلی شوې هم نه ده نو پابندي د څه خبرې؟ خو هغه اصرار وکړ. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې یو سړی ماته زما په خواست راکړی، خو هغه خلک په ضد وی نه منل. ابو جندل رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو ته چغې ووهلې، فریاد یې وکړ چې زه مسلمان شوی یم او راغلی یم، څومره مصیبتونه مې اوچت کړو، اوس زه واپس کولی شم. دغه وخت مسلمانانو په زړونو چې څه تېرېدل بس الله جل شانو ته معلومه ده. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په ارشاد سره واپس شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته تسلي ورکړه او د صبر کولو حکم یې ورته وکړه او وی فرمایل چې زر به الله جل شانو ستا دپاره لار راوباسي. د صلحنامې مکمل کېدو نه پس یو بل صحابي حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ هم مسلمان شو او مدینې منورې ته راورسېده. کافرانو د هغه واپس راوستو دپاره دوه سړي ولیږل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د وعدې شریفې مطابق واپس کړه. حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ عرض وکړه، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، زه مسلمان شوی راغلی یم، تاسو ما د کافرانو پنجې ته بیا لیږئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام دته هم د صبر کولو ارشاد فرمایا او وی فرمایل چې ان شاء الله ډیر زر به ستا دپاره لاره پرانستی شي. دا صحابي هغې دواړو کافرانو سره واپس شه. لاره کې د هغوی نه یو ته ووی، یار دا ستا توره خو ډیره ښایسته معلومیږي. تعریف خوښونکی سړی په لږه خبره د خوشحالۍ نه جامو کې نه ځایږي. هغه زر د تیږې نه توره راویستله، وی ویل او ما په ډیرو خلکو د دې تجربه کړې ده. دا یې وویل او توره یې هغه ته ورکړه. هغه هم په ده باندې د هغې تجربه وکړه، یعنی مړ یې کړه. دویم ملګري چې دا ولیدل چې یو خو یې ختم کړه، اوس زما نمبر دی، په تیښته مدینې ته راغی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو چې زما ملګری قتل شو، اوس زما نمبر دی. دې نه پس حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ راورسېده. عرض یې وکړو، اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم، تاسو خپله وعده پوره کړه چې زه دې واپس کړم او ما سره د دې خلکو څه واده نشته چې د هغې ذمه داري وي. دوی ما د خپل دین نه اړوي، ځکه ما داسې وکړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د جنگ تازه کوونکی دی، ارمان څوک د ده مرسته کوونکی مددګار وي. هغه په دې خبره پوه شو که اوس هم زما په طلب کې څوک راشي نو زه به واپس کړی شم. په دې وجه هغه د دغه ځای نه لاړه. د سمندر په غاړه یې یو ځای ډیره واچوله
د مکې خلکو ته د دې کیسې معلوم شو، نو ابو جندل رضی الله تعالی عنہ هم چې داغه کیسه اوس تیره شوه په پټه هغه ځای ته ورسېده. دغسې چې څوک به مسلمانېدل هغه به دوی سره ملاوېده. څو ورځو کې دا یو مختصر ټولګی جوړ شو. ځنګل کې دغلته نه د خوراک څه انتظام، نه هلته څه باغونه او آبادي وي چې په دې خلکو بس تیر شوي وي، هغه خو الله جل شانو ته معلومه ده. خو د کومو ظالمانو د ظلم نه چې دوی پریشانه شوي وو او وتښتېدل، د هغوی لاره یې بند کړه. کومه قافله چې به اخوا تله هغوی سره به یې مقابله او جنګ کولو، تر دې چې کافران پریشانه شول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارک خدمت کې سړی ولیږه، د الله جل شانو او د خپل ولی واسطه یې ورکړه. په عاجزۍ او په مینت یې ورته عرض وکړو چې دا بې سره ټولګی خپل ځان ته راوبله چې دوی خو هم په معاهده کې داخل شي او زموږ دپاره د تلو راتلو لاره پرانستلی شي. لیکي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازتنامه کله چې دې حضراتو ته ورسېده، نو حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ د مرګ په حالت کې و. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خط په لاس کې و چې په دې حالت کې وفات شو. ان لله و انا الیه راجعون. فائدہ کې شیخ صاحب لیکي سړی کچاري په خپل دین کې پوخ وي، په شرط د دې چې دین هم رښتینی وي، نو لوی نه لوی طاقت هغه نشي اړولی. او د مسلمان د مدد کولو خو د الله جل شانو وعده ده، په شرط د دې چې هغه مسلمان وي.